د سویډن کمیټه چې مخکې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو یو ځل بیا د ناروې کمیټې تر چتر لاندې په غزني ولایت کې خپلې چارې پیل کړې. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې به د معیوبینو او ناروغانو ملاتړ او درملنه وکړي. 3 بخښه لرو، یو د فزیوتراپۍ بخش دی، یو د ورکشاپ بخش دی چې دوی د مصنوعي اعضا جوړیږي، او بل بخش موږ دلته CBR په نامه باندې لرو چې هغه په کلو کې، په منطقه کې، حتی په کورونو کې د معیوبو ماشومانو لپاره د زده کړې او هغو ته د لارښوونې په رابطه باندې زده کړې او د هغو د ظرفیت د لوړونې په خاطر باندې کورونو ته ورځي او هلته ورته درسونه او معلومات ورله ورکوي. په همدې حال کې د غزني د شهیدانو او معلولینو ریاست د دې کمیټې د فعالیت له بیا پیل څخه مننه کوي او وایي چې د دوی په اداره کې 1500 معیوبین صف دي او اداره یې هر وخت چمتو ده چې له دې کمیټې سره همکاري وکړي. اوس هم د غزني په ولایت کې چې کوم د معلولینو په باب کې تاسې کوم پروګرام لرئ، په دې باندې موږ ډېر خوښ یو، لږ نه ډېر. او حال دا ده چې موږ حقیقتا داسې یو پروګرام ته موږ انتظار کول چې کوم یو بنسټ یا کوم یو مؤسسه یا کوم یو بل مرستندوی اداره په دې باب کې له موږ سره ښه اقدام واخلي. له بلې خوا د معیوبینو کورنۍ د دې کمیټې د فعالیت له بیا پیل څخه خوښي څرګندوي او وایي چې دې کمیټې د دوی له معیوبینو سره ډیره همکاری کړې ده. تشکر میکنیم از این دولت که باز ما مودیم دیگه در خانه که خیلی وضعیت خراب است. 3 معلول است دیگه، خیلی زیاد وضعیت خراب است. آرام مودیم می وسایل ها رو برای معلولات داده، امیار گرفته میبریم خانه. دا مرکز خو د ډیرو مظلومو معلولینو په مخ خلاص موږ ډیر خوشاله یو. دا د موږ د ملک لپاره ډیره د آبادي خبره ده. دا خصوصا د ثقافت غزني لپاره دا یو ستر ویاړ ده او موږ په دې باندې سخت پوره خوشاله یو. دا ډېر مظلوم کسان په دې ځای کې راټولېږي. دا په داسې حال کې ده چې یا د کمیټې د غزني په حوزوي روغتون کې د مور او ماشوم تر سرلیک لاندې یو کلینیک پرانیست چې په دې کلینیک کې به هره ورځ تر 10 ناروغانو درملنه کیږي.